که یو انسان غواړي چې زه دې په جنت ته داخل شم او په دې په جنت کې ډیره اعلی مرتبه وګټم بلکې په جنت کې د الله د نبی سره نږدې شم نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې یو سبب ښودلی دی هغه دا دی چې ته د یتیم کفالت وکا یتیم سره احسان وکا یتیم له د خوراک انتظام د سکاک انتظام د لباس انتظام د تربیت انتظام وکا نو ته به د الله د نبی صلی الله علیه وسلم سره په مرتبه کې داسې شي هغې درجې ته به د الله اوچت کړي هغې ته نږدې په جنت کې به د هغه سره نږدې کړي او دا خبره حدیث کې راغلی د امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح کې نقل کړي سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنه فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي انا وكافل اليتيم في الجنة هكذا واشار بالسبابة والاسطى وفرج بينهما زه او د یتیم کفالت کوونکې به دواړه په جنت کې دسي رسول الله صلی الله علیه وسلم د شهادت ګوتې او هغه چې ورته نږدې د هغې ته اشاره وکړه او دواړو کې لږ کولاوالی راوسته معنی چې زما او د هغه په مرتبه کې به لږ غونته کې فرق وي نور به دومره اوچته درجه د جنت هغه حاصله کړي سبحان الله د یو یتیم کفالت کول او د جنت اعلی مراتب حاصلول سبحان الله